رئیس صاحب مازه چې په اوم نه وهئ څنګه یې؟ السلام علیکم جوړ یې؟ هیڅ خو السلام علیکم څنګه یې؟ طبیعت یې ښه دی؟ امن دی؟ سایکل دې اسکه نوی کړو؟ نو بس والا چې سایکل مې نوی کړی نه دا جوړ و ها د بادشاہ سلامونه ساقب افریدی کسو تاسو د یو نیوز د فیسبوک پیج او ساقب افریدی افیشل د یوټیوب چینل د مو کسو دا ملګری چې کوم سره نوستي دغه هغلی دغه نوم مدو رئیس او تاسو له پاتې وي خو سکرغه ملګری چې یو څو ورځې مخکې ویډیو وایرل شوی و او په هغه ویډیو کې رئیس خود لیکيږي چې د کم کار کوي هغه د پولیسو کار کوي خپل مهنت مزدوري کوي او معذوره دی د خپونه په خپل باندې بالکل نشي ګرځېدلی ویل چیر کې رئیس ګرځېږي او دا اوسېږي دلته کې په شاګۍ هندکانو کې کوم داسې بچه خان مرکز نه ویتل یا روغلي رو دلته چې کوم هغه نوی رینګ روډ جوړ شوی دی غوسره لنډه دغه لوکادو د مونږ څه ملګري دغه له پیسې راغلي وي د مونږ دغه ملګري هم شکریا ده کوو د مونږ په لوس دغه له پیسې ورسول هغه وختل مصرف دا کې عبدالله جان افریدی هم ملګری دی عبدالله جان هم مننه کوو څو ورځې مخکې راته وویل چې یاره ویردرومه ویم چې بالکل بې ورڅو رئیس له راغلي یو رئیس دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه روان دی بس والا چې وسافر خو تکلیفونو کې روان دی ورته داسې کم قسم تکلیفونه دي توله رئیسه خو بس یو داسې چې ترز یو دا سایکل مې داسې چې ګاډ واډ ومه خو چې وسوره کې کا سایکل مې بیا بله ورځ یې بوتلم لغونه کې موت شوی وروسره ها او دا نن مې نن نسمه روژه و صحیح او بس داسې کور د ایروجن مخکې د پالش کول ایروجن مخکې مې بین دا پالش کور کو خو چې روژه شوی او پالش له سره مې ګوتې چلنې ورې بس کوله کې نو کوله کې نو صحیح درته وی رئیس چې د پالشو نه علاوه بل داسې کم کور روزګار ته کولای شي چې ټول داسې کور روزګار داسې بندوبست مونږ کوو مونږ د ملګری یو کی ویلې نه کوو کم قسم کور داسې ته کولای شي اساسونه کې پوری ویلې نه شم لکه چې دکان مې کون شاګشن داس وړو کې دکانګای چې تا وچوي دلته بکره کوله کې چې تا دکان وچوي نو ته به وچلاوي ورکی مرګي دا پاپړ ما پړو یو شی بل شی جوړلې یغنه به دا خوي درته رئیس ویا وده دشته وده مې کړې څومره وخت کېږي وده ده یرنده چې تقریبا 14 کاله خو به کی و بچی دشته بچی مې نشته بچی دې نشته تاسو په خپل خبرو کې مخکې وځي تاسو خزم بیمار ده لګا سینې بیمار دي سینې بیمار ها دلته کې دا کم کوله چا دی تاسو نو دم خپل دی کب کریا باندې اوسېګو دا کولم خپل دی کچا دی خو بهر حل خپل دی زدم خبره ده یا کوله خرچم څنګه سیستم دی څو وډونه یو سره تاسو او څه طریقې کاروي یاره موږ تقریبا سره نه وډونه یو نه وډونه یو مو سره ها او باز دا غریبانو څوک دیاړې کوي و چې کله کور وي او کله کور نه وي او کله څنګه او کله بیماری او کله رنځوري ها دا ټول بس پکې راځي ټول پکې درمي صحیح حدث دو رئیس بھائی دغه پیسې ته ملګری ور لګلې دي دا پیسې دي 2 لک او 40 زره او دا تر لګلې دي د انګلند نه لندن نه تر لګلې دي او یا نور چې کوم الوکې دي په انګلند کې د الله کې چې کوم پښتون اوسېږي کوم پښتون کمیونټي او سوسایټي دو هغه ته سره لګلې دي زه خصوصي توګه د سراج افریدی ډېر زیاته مننه کوم یو واقعي چې د مونږه د وطن نه بهر ډېر خواخوږي خلک شته دی په خواخوږي خلکو کې په دردمندو خلکو کې چې هغه د غریبانو په درد باندې دردېږي پکې یو سراج افریدی هم دی سراج صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوو تاسو هغه امانت کم چې راغلی دی تاسو رئیس لا د مونږ دغه ورکوو رئیس دا امانت دی او دا چې وم شمورې تخیبي وي بلکې زه به دې ته وشمورم دا کسه دی ته
دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 څلوېښت 50 شول نو 2 لکه دې دا شولې ټیک شوه دا یې شولې 1 2 3 4 20,000 دې دا شولې ٹھیک شولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,000 دا شولې نو ټولې څو شولې 2 لکه 2 لکه 40 صحیح شو د هغو ملګریو طرفه دی ته په دا باندې چې کم د ژوند ضرورت دي هغه به کې دغه سایکل نه دی د ټول نوال به په دا ځون خپل سایکل وخلې صحیح دی کنه او نور کا ځون لپاره باندې ته وړو کې دکانګایم کیږي چې څه ضرورت دی وي هغه دا پورا کا هغه ملګری چې تاسو سره مدد کړي غوړه به سوی بس هذا لا خوشول کې په بختور شپه ورځ کې اندوت کړی وي کله لندن نه کا خویان دي کامیان دي وی اعلی دا ټول عمر کامیاب لري او خدای په دین او پاګه باندې خېستا لري انګلند چې کوم مرګلی مصر غشوي او چارو سره مدد کړی اعلی دا خوشول لري والا دی اعلی دا ټول عمر کامیاب لري جی ملګری دا رئیس او دغه پیسې مونږ ور کړلې کوم ملګری چې سره هیلپ کول غوړي بالکل هغه سره مدد کولای شي تو سه کوم صداقات دي یا خیریات هم دی یا څه شي هم چې دی هغه تو سره هیلپ کولای شو دغه موبایل زه خوشحال شولم اول خو مالا چا ویلو چې موبایل سره نشته دی خو اوس مې چې دا وکتلو نو موبایل سره شته دی دغه د نمبر به تاسو په سکرین باندې ښکوري دغه د موبایل نمبر دی رئیس یې نومادو څوک هم چې ورته خپل ډونیشن دله ورکول غواړو نو رئیس لا یې بالکل ډایرکټ په ډایرکټ تاسو ورکولی شو دا د مول نمبر نه د بل نمبر نه د بل نمبر نه د رئیس دغه موبایل دی او دا دغه نمبر دې داسې وکنه رئیس زه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم د پښتون کمیونټي د انګلند چې څومره هم ملګري دي څومره هم د مونږ سیسټر دي د مونږ برادرز دي هغه که پښتانه دي او که هغه د نورو کمیونټي سره هغه تعلق ساتي نو د ټولو ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ and hope چې تاسو به همدغه شونډه دغه مرسته د خپلو وطنوالو سره د خپلو خلکو سره د خپلو پښتنو سره همدغه شونډه جاري ساتو تر بله ملګرتیا پورې تر بل ملاقات پورې درنه اجازات غواړم په لوی الله مو سپارم ودان اوسم